अस्सलाम वालेकुम या बीबी। वालेकुम अस्सलाम। रानी बच्ची या बीबी नन खुरा बाने खदड़ द खलास दम वाचो चिप लारे में बुलाई विश बच्ची अल्लाह बदे टोली लारे को देती इंशाल्लाह अल्लाह दिमश रोटे दल तैयार है ना मां बाहर खोल लेदा तो भाई औकार के मां बसहर बंग सर पासे कोई सही दा لوخي منزل غواړي د دلبر د راتلو ټیم دی هغه خو راتلو سره چای غواړي چې چای مخکې پخه کم مورې ماله مې یو پیاله چای پخې کا سبق ویم په سر مې داړه دی تار وخت یوږي لږ صبر وکړه چې چای پخه کم تاله به روټۍ راواچوم زه چې ښه ډېر سبق ویم زه به ډاکټر جوړېږم ته به داسې تور وکړې چې ماله به ډاکټر جوړ شي ته د مزدور زوی او مزدور به جوړېږي مورې چې بابا مې راشي زه به ورته حل ویم زه به ستا خوښه شم ټیکهدار صاحب ته خو داسې بېغمه ناست دی د پاسه روژه را روانه ده نو راضي دي که نه شکر الحمدلله هر څه ډېر تېر دي ته به څه غمونه کې شکر وباسه زما په دولت مزې کې ای بانو هر وخت راته پیغورونه مه کوه ستا هغه تربور نه دی الاشتینک ته خو یې هغه نه ورکولې شکر وباسه چې ما در سره واده وکړو واده دې وکړو تا ته خوار څه میلاو شو خو دومره مې واوره دا نیم جیدات چې دی که نه دا زما ضرور دی واده ورېده ستا رور زما د لارې اسوی دی ای بانو ډېر زر به یې راته ختم کړم پوه شوې بابا یو خبر درته وکړم وایه بچې څه خبره ده نن مې راته مور ویلې وایي ته د مزدور زوی نو تا ورته څه ویل بچې ما ورته ویل چې زه به ډاکټر جوړېږم خو مور مې ویل چې ته ډاکټر نشې جوړېدی هغې دروغ درته ویلي دي بچې ولې نشي جوړېدی ته به هم ډاکټر جوړېږې بچې ډاکټر نو ته بیا لګې زما په سر باندې خپل پلار ته چغلي کې ها ته نه سمېږي ګوره پري دا زما ګلاب دی او زه به د خپل ګلاب نه ډاکټر جوړوم ګوړه ګوړه کوه زموږ د غریبانو په قسمت کې همدغه مزدوري وي او د یو مزدور زوی به هم مزدور وي د ناامیدۍ خبرې مه کوه پري او بیا ګلاب ډېر حساس دی هغه په هر څه پوهېږي ګلاب چې دې کور ته ګوري او نورو ماشومانو ته ګوري نو زړه خو به یې خفه کېږي خو ته کم از کم د ګلاب حوصله خو به ماتوه که نه حوصلې بېوسي او غریبي ماتوي زه خو چې کوم طرف ته ګورم نو ماته زما په سوچ کې هر طرف ته تیارې ښکاري خو ته دا سوچ ولې نه کوې چې د هرې تورې شپې په شا سپینه ورځ هم راځي خو ماته خو اوس رزم د تورې شپې نه درنه درنه ښکاري چېرته ځې ډوډۍ راوړم ډوډۍ وخوره بیا به ځې په دې حال کې به د چا څه ډوډۍ ته زړه وشي بس زه موړ شومه یاره زړه مې ډېر تنګ دی هر وخت یې راته ښځه پیغورونه راکوي ته وګوره که نه
راته وایي چې زما په دولت باندې مزې کې او بل طرف ته مې د دلبري ښځم خوښه ده خوبونه یې راته آرام کړي دي یا ته دې راته څه حال وښایه یاره یار که دا کار دې راته وکړو که نه نو پوره د نیم جایداد مالک کوم زه بلکل رښتیا ویم یار زه تا له داسې سړی ښکارم یاره که دا کار دې راته وکړو که نه چې دا ښځه او ورور دې ورته مړ کړو که نه نو پوره نیم جایداد در پسې لیکم بابره یا بیبي ما سره بالکل ټایم نشته زر کوئ الله دې مشه وچي بابره چې اوس کا په ما ناوخته دی بیبي دا چې ته اوس کا نه بچي زه به د اشراق لمونځ کوم بیا به تیز کړم او بچي ته هم لږ په وخت پاسه دا وګوره بابر بغیر چای ولاړو ټیک شوه رورا حتی د ټیکدار سترګې ښې نه ښکاري دا هغه ټول نظر زموږ په مال دی تا بیا هغه سره ولې واده کولو ته مجبورۍ نه مې ورسره واده وکړو وروره زموږ اتره نه دی الاشتنت دی ودولمه خو ته غم مه کوه وروره زه به دا هر څه ستا په نوم کوم او تاله به واده هم کوم ته رښتیا وایې خورې او زما ساده وروره تاله به واده ضرور کوم دا واده به دې په غم بدل کړم دواړه به زه وژنم ټیکدار صاحب د روژې میاشت را روانه ده او دلبره ډېره برکتي میاشت را روانه ده الله پاک پکې د انسان ګناهونه معاف کوي تاسو ټیک ویل ټیکدار صاحب خو وزدارو خلکو دپاره موږ مزدورانو دپاره خو ډېره د ازمیښت میاشت ده عبادت هم پکې کول دي او د کور ضرورتونه او مزدوري هم پکې کول دي ټیکدار صاحب یو مزدور به 100 روپۍ وګټي ټوله ورځ غریب ځان ستړی کي همدغه 1000 روپۍ پیدا کړي او بیا په دغه 1000 روپو کې د کور خرچه ده ډاکټر طبیب هم دی تا ټیک ووې عقل ګرانه ده والله ته ډېره اسانه ده ټیک ته ټیکدار صاحب زه به اوس لاړ شم خو روژه را روانه ده زما پکې خصوصي خیال وساته ته غم مه کوه یارو بس دوا کوه الله دې خیر وکړي ستا به ولې خیال نه ساتو
ضرور خیال ساتم که نه ولې چې ستا را باندې ډېر حق دی ته غم مه کوه زه به پخپله درځم او جینۍ به ګورم فری زما سره ګاډي کې کېنه نه زه پیدل تللی شم ور دی ګرمي ده ته دلبر سره ګوره که نه دومره په سخته کې ژوند تېرې دلبر خو زما دنیا ده هغه زموږ دپاره هر څه پرېښي دي داسې فضول خبرې دي ما ته وګوره ما په لاس کې لاس راکا زه به کېمه زه ستا هغه خوار دلبر سره څه دي مړې ټیکهدار صاحب دا ټیک ده چې موږ ستا په کنډر کې اوسېږو خو زه یو عزتداره تور سره یم خو د سر سوری دولت وي دولت سره عزت وي ما ډېرې مالداره ښځې لیدلې دي چې سرتور سر ګرځي څه کمکله دي دا څه وې زه به ټیکهدار سره په خپله خبرې وکړم لږه حوصله کوه دلبره تا ته ښه پته ده چې زموږ دلته څوک دي موږ دلته مسافر یو که غریب خدای کم نو بې غیرته خو نه یم که نه زه به د ټیکهدار نه دې تپوس کوم بس دلبره ګزاره کوه ټیکهدار ډېر ظالم انسان دی باچا سبا به د دولت خان کره ستا رشتې غوښتو له ځو زه به درسره یم خورې ولې نه ولې نه تا به ځان سره بوځم چې جنۍ دې خوښه شي بیا به دله واده کوم जिंदाबाद खोरे जिंदाबाद जमदे उसे खोरे जमदे उसे السلام علیکم ټیکهدار صاحب وعلیکم السلام څنګه یې دلبره دلبرې هسې سوچ کوم چې ستا مور او پلار چېرته دي تا کلی ولې پرېښی دی هی ټیکهدار صاحب دا ډېر عجیبه کیسه ده کیسه څه کیسه ده ما پرې خپلو کې مینه کوله دلبره ما ته پته ده چې زما او ستا په حیثیت کې ډېر فرق دی غم مه کوه ستا دپاره به زه دا هر څه قربان کړم خو ستا تربوران ستا دپاره به زه دا هر څه پرېږدم دا کلی خپل خپلوان دا تربوران دا هر څه به پرېږدم ته رښتیا وې او پرې زه رښتیا وایم ښه اوس راته پته ولګېده چې ته پري سره څومره مینه کې الله دې ستاسو د دواړو دا مینه ټول عمر قایمه ساتي آمین ثم آمین ټیکهدار صاحب
د خیره بل ورځ روچه ده تاسو ته مې ویلي وو دغه پیسو نه څه بندوبست مو راله وکړو که نه یو خو تاسو غریب خلک بغیر د پیسو نه مو بل څه په خوله کې شته نه خو خیر تاله به غم کوو ولې چې ته را باندې ګران یې که نه څوک و ټیکهدار صاحب یو غریبي ده او بل هغه زوی مې هر ټایم بیماري ته داسې وکړه چې ته دا واخله که نه دا واله ته په دې د زوی علاج وکړه او سبا له به ته سودا له نورې پیسې درکړم سمه ده ټیکهدار صاحب ستاسو دې الله عزت وکړي چې زموږ دومره خیال ساتئ زه ورځم د الله په امان پتا څه کوم زه خو د بل چا په خیالونو کې ګرځم پری هغه څه پیسې مې درکړې وې دا ماشوم د ډاکټر له بوتلې دی او که نه او بوتل مې اوس یې طبیعت لږه ګزاره کړې ده که څه پیسې پکې پاتې شوي وي نو په هغې کور ته څه سودا راوړه ځکه چې روژه را روانه ده او دلبره د روژې سودا هم پکار ده سودا به هم راوړو او خپل بچي له به د اختر لپاره ښکلې ښکلې جوړې والم او پیسار به هم وله واخلم د هر څه خو خوند کوي خو کاش چې موږ غریبانان نه وي پری دا خو د قسمت ویش دی خو خیر اوس دې الله په خیر زموږ دا ماشوم لوی کړي او الله یې ترې لوی سړی جوړ کړي امین ثم امین خورې زما رشتې لپاره به کله ځې ځان تیاروه د خیره سره سبا به ځو خیر خو دی ورور او خور خو نن ډېر خوشحاله یې خیر دی زما خور به زما سبا رشتې له ځي ته راسره هم لاړ شه ولې نه ولې نه زما په دې دنیا کې نور څوک دي خو یو ته او یو بانو ده زه خواره ډېر تیل مه لګوه خو چې سبا راسه تم لاړ شي ضرور به در سره لاړ شم دا راته ووایه چې رشتې غوښتوله چا کره ځئ د دولت خان کره نور چا کره بس تا غلاره کې کېنه او موږ به در باندې درځو پوه شوې وا بانو رور له واده کې قبر له به درته رسوم زما سره ګاډي کې کېنه نه زه پیدل ځای شم نور دی ګرمي ده ته دلبر سره ګوره که نه دومره په سخته کې ژوند تېرې دلبر خو زما دنیا ده هغه زموږ لپاره هر څه پرېښي دي داسې فضول خبرې دي ما ته وګوره ما په لاس کې لاس راکا مزې وکې مزې ستا هغه خوار دلبر سره څه بیماري ټیکهدار صاحب دا ټیک ده چې موږ ستا په کنډر کې اوسېږو خو زه یو عزتداره تور سره یم خو د سر سورې دولت وي دولت سره عزت وي
ما ډېر مالدار ښځې لیدلي دي سرتور سر ګرځي. ها پس سوچونه کې ډوبې پري سوچ پیدا کولو کاش چې ستا تربورانو مونږ د کلي نه لرې ویستې. په تیر شوي وخت پسې ارمان مه کوه ته ما سره خوشحاله خو یې که نه ولې نه خو په دې علاقه کې راته ځان ډېر یوازې یوازې ښکاري. داسې ښکاري چې زموږ اړو په دنیا څوک شته یې نه. غم مه کوه چې الله زموږ مددګاري نو زموږ څوک هېڅ نشي کولی. دلاوره ته چې قلم د کور نوځي که نه نو زما زړه تر هغې پورې چې ته نه راځې تر کومې پورې چې ته کور ته واپس دی راغلی. دا ستاسې وهم دی داسې یریږي خو ماته د ټیکهدار نیت ټیک نه ښکاري. هسې نه چې هغه تا ته څه نقصان ونه رسوي. زه خو یم چې دا ځای به پرېږدو او بل چېرته به لاړ شو. ولې زما خبره نه منې؟ زر دروازه کنه لکه دا څوک شو څوک یې لکه هر څه خو ما نه په ګاډي کې پاتې شو چابیانې موبایل هر څه دا خو ډېر ضروري میټینګ و زما د ژوند او د مرګ سوال دی ملګري السلام علیکم ما نه په دې ګاډي کې چابي موبایل هر څه پاتې شو تاسو ته څوک چابي والا معلوم دی الو السلام علیکم हाँ पैस खाना सिंगे खै ارباز خان له خوراشه یار اصلینا ګاډي کې چابې نه پاتې شي ها 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 دسی یو ګنټنی مکه در رواني مخه ګنټه کې راځي دا خو ډېر ټیم لګي در هغه یو ګنټنی مکه الله پامان
کار نه کوي څه ټایم به را رسي بس ټیم خو ماته ما ضروري دی زر راشه هلو ورباس خانه کوم دی یار څه وایي روان دی بلاره دا څه مسله ده تا ته ښکاري نه ګاډي لاک شوی دی او چابي پکې دننه پاتې شوې ده یا لکه ګاډی لاک شوی ته پکې لګیا ټیرونه ګورې गाड़ी लाग दे गाड़ी गाड़ी लाग शवेरे नो दसे वाए गाना उस पे दले पर 5 मिनटों की सी कमा तास दल तकीने गाड़ी सी مهرباني وکړئ مهرباني زرګو په ماته عادي د شابه خدای دې تبا کړه ته څه شی کار کیو کنه نو دا کار نه کومه جوړونه ده لکنه گیټونه دي خراب دي وا درکا گیټونه نه دي خراب لاګ شویره ها ها دا خو کمال لیکن دا خو ټول زما کمال لیکن مهرباني ولې کته زما کمال زنده باد خوشاله اوسې یار بس کې نه وای دا ولای نه ډیره مهرباني مهرباني اینو او صحیح ټیک ده تاسو مهرباني مهرباني فریدا بس 5 منټو کې درلم ها ولی خیر خوده کنه واقعي چې مور مې یا الله زما د بچی سر په خیر دی یا الله د هر قسم مصیبتونو او آفتونو نه پامان کی یا الله ته په خپل امان کې وساتي او یا الله ټول علاج کولو کی ټول بند علاج کولو کی باور خو ډېر زیات ناوخته کړو ورسه کور ته رانغلم راپسې بچې په خیر خیریت به راشي الله به په خیر راولي
خیر شه ولې زویا یا بیبي دا ستاسو د دعاګانو اثر و زموږ چې چېرته میټینګ و هلته زموږ د میټینګ نه یو ګنټه مخکې دماکه وشوه یا الله خیر شکر دې خدایا چې زما د بچي سر ته خیر شو یاره خو نړیا د باچا په مرګ خو مې داسې دا ټټر یاق شو او اوس خو باله خوشحاله شم چې دلبریم زما د مخې نه لرې او پری ریزه خپله لارې جوړه دا څه وې ترورې زه درته رښتیا وایم هغه تام وجني او ښځې ته درغل دی ما په تا ته نه ویلې چې راځه د دې کلي ته ځو دې کدار ماته ښه سړی نه ښکاري خو تا خو زما خبره نه منله هغه زما د دولت دپاره زما رور وجلی دی او ستا د ښځې اصلولو دپاره تا وجني اوس به څه کېږي تاسو غم مه کوئ د ټیکهدار ته ژوند نن اخري ورځ ده زه به یم خوښه شم زه خو یم چې راځه چې نن د دې کلي ته ځو تاکي وویل همدن دا کلی پرېږدو چېرته روان یې مونږ دا کلی پرېږدو تاسو به دا کلی نه پرېږدئ دنیا به پرېږدئ دنیا بریا خپل مرګ ته تیار شه داسې ونه کې Bano, que batuko. کمې ډېر ښه وکړل ظالمه تا ما تا سره څه وکړل او تا زما رور مړ کړلو خبره به اورئ چرته م نه ځئ زما ایک یو ورور هغه هم دې ظالم مړ کړلو زما سره مال حال ډېر دی د هر څه زما دي زما هېڅوک نشته که نن نه پس دا هر څه ستاسو دي